د امریکایي ډالرو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت د لوړېدو سره مهاله کابل ښاریان د نرخونو د لوړ پاتې کېدو شکایت کوي. که څه هم په تیرو څو کلونو کې د افغانۍ ارزښت په دومره کچه نه لوړ شوی چې اوس دی، خو بیا هم د مصرفي توکو بیې نه دي راټیټې شوې. هیوادوال شکایت کوي چې کله د ډالر نرخونه د افغانۍ پر وړاندې لوړیږي نو د هر شي نرخونه هم ورسره مهاله لوړیږي. دا چې اوس مهال د ډالر نرخ په بېسارې توګه راټیټ شوی، خو د خوراکي توکو بیې ډېرې کمې راټیټې شوې دي. ډالر پورته شي نو مواد خوراکه ټول پورته کیږي، خو چې ډالر راکته شي بیا نو هیڅ فرق نه راځي. نو موږ دا تقاضا ده د دولت نه چې د مواد خوراکه ټول وړه رکه وړي نور مواد باید رازانه شي. که چیرې ډالر 2 روپۍ جګ سي نو تغییر تقریبا 50 روپۍ کې راولو. بیا هلته چې پوښتنه ځینې وکړي د دکاندار نه چې ولې وروره دغه وړه ولې جګ سوي دي، وایي 2 روپۍ 15 روپۍ ډالر جګ سوی ده. اوس چې کله بیا وړه یا مثلا ډالر راټیټ شي نو بیا هېڅوک باک هم نه پرې راوړي چې دغه شی ولې نه ټیټوو، خپل ځان سره ولې فکر نه کوو. د کابل ښار هټیوال بیا وایي چې د ډالرو د راټیټېدو سره تر یوه حده نرخونه راکم شوي، خو لکه څنګه چې تمه کېږي په هغه کچه نه دي راټیټ شوي. هغوی وایي چې دوی خپل عمده توکي په لوړه بیه اخلي نو ځکه یې په ټیټه بیه نشي پلورلی. موږ ته وړمه ورځ یو نرخنامه راکړه په 14.5 روپۍ وړه، پرون یې نرخنامه راوړه په 1500 روپۍ، در حال د دې چې ما خپله پرون وړه راوړي په 1415 روپۍ تمام شوي دي راته. نو دغسې اوس دغه نرخ هېڅ اعتبار نه لري، یعنې ورځ نرخ ده. اوس ډالر مثال 2 ورځې مخکې په 80 و، اوس په 1 دي. دغه ډالر هم نه کنټرولېږي، نرخ خو بیخي نه کنټرولېږي او هر څه د ډالرو پورې هغه دي تړلي دي. نظر له پخوانه نرخونه خو ارزانه شوي دي، خو تقریبا هر مثلا یو پیپ غوړی کې 50 روپۍ تغییرات راغلی ده، همداسې په وړو کې هم. خو بعضې نرخونه دي چې باشیانې چې له بالاجانه قیمت یې لکه وړه په یو ټن کې تقریبا تر 60 ډالره پورې جګ شوي دي. نو دا چې په دې ډالر زر کې بیت هم هماغه شی تمامېږي. مثلا که په ډالر په 415 مو په 1400 روپۍ ده، اوس که ډالر په 70 روپۍ باندې ده هم هماغه 1400. علت دا چې دا نرخ له بالاجانه قیمته شوی ده، د یو ټن وړو کې تقریبا 60 تر 25 روپۍ قیمته شوي دي. نو دا با خاص تغییرات په وړو کې نه ده راغلی. نو دا هم د ځکه چې د بعضې خلک پوښتنه کوي چې ډالر په 70 روپۍ شوی ده او غوړي وړه مثلا نرخ نه ده ارزانه. علت یې څه ده؟ علت یې دا ده چې نرخ له بالاجانه قیمته ده. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې حکومت د نرخونو کنټرول وکړي، ځکه د افغانۍ ارزښت لوړ شوی او د نرخونو اوسنی لوړوالی د عامو هیوادوالو په کمزور اقتصادي وضعیت نور هم ناوړه اغیزه کوي. قیمت مواد غذایی با کاهش نرخ دلار اونا کاهش پیدا نکنه و نرخ ثابت گذاشته خود داشته باشه. این هم باعث میشه که به مرور زمان یک بحران اقتصادی در دامنه چرخش اقتصادی افغانستان به وجود بیاره که برای جلوگیری این هم نیاز هست که دولت به صورت مستقیم دخالت کرده و یک نوع استانداردسازی بالای قیمت‌ها و واردات و صادرات در داخل افغانستان به وجود بیاره که این هم میتونه به مرور زمان کنترل کننده چرخه اقتصادی و ایجاد نمودن یک چرخه متناسب با توانایی خرید شهروندان افغانستان به وجود بیاره. خو د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي چې په کابل ښار کې د نرخونو له کنټرول څخه به جدي څارنه وکړي. تبریک همشهر عزیز مادر جان هستم. در شهر کابل بیش از 2 سال به ښاروالۍ کابل نرخنامه توزیع میکنم و ښاروالۍ کابل در رأس کمیسیون منع کار و کنترل قیام هستم. به لحاظ تمام نرخنامه که در شهر کابل توزیع میشه تمام موارد اولیه را در بر میگیره و مطابق نرخنامه تمام دکان‌ها باید عمل بکنند. در قسمت ترتیب نرخنامه نهادهای مختلف به شمول رؤسای تمام اصنافی که اجناس در نرخنامه است حضور داره و هدف کلی است که در شهر عدالت به وجود بیاید و جلوگیری از احتکار و یا بازار سیاه شود. د یادونې وړ ده چې په تیرو 2 کلونو کې په هیواد کې د سرتاسري امن لټینګښت او د هیواد په کچه د لوی بنسټیزو پروژو پلي کېدل د دې لامل شوي چې د افغانستان اقتصاد یو څه پرمختګ وکړي او د افغانۍ ارزښت هم ورسره یو څه لوړ شي. هیوادوال هیله مند دي چې د ډالرو د بیې راټیټېدو سره باید د مصرفي توکو بیې هم راټیټې شي.